د ازموینې د پیل پر مهال د مدرسې ناظم مولوي محمد الله خادم وایي 1500 زده کړیالانو ته چې 4 نیمې میاشتې زده کړې ورکول سوې د پوهنې وزارت د لایحې مطابق یې ترې ازموینه واخیستل سوه. العربیه دارالعلوم فیض الاسلام مدرسې استاد شیخ الحدیث و تفسیر مولوي روح الله وایي چې دلته زده کړیالانو ته د پوهنې وزارت د لایحې مطابق زده کړې ورکول کیږي چې تر ډیره بریده د مجربو استادانو لخوا د زده کړو کیفیت ته لومړیتوب ورکړی دی. مقصد دا دی چې دا موږ وروزو چې دا ټولنې ته خدمت وکړي، دا د ملک خدمت وکړي. مخکې به داسې وکړو دا فاضلان به په ډېر تکلیف باندې چې ما د کار ټولګي کې د سرای نه نیولي سره الحمدلله زمینه جوړه ده. علما دا خدمت کوي چې دا ټولنې ته وړاندې کړي او بیا د ټولنې خدمت وکړي. بشان وروزي ورته مهال د دې مدرسې 2 تنه زده کړیالان مولوي عزیز الله محمد یاسر او حافظ بسم الله فاتح وایي خوشاله دي چې تر 4 نیمې میاشتې زده کړې وروسته ازموینه ورکوي. دوی وایي اوس دلته د مجربو استادانو د ښه تدریس میتود پر اساس زده کړې ورکړل سوې. موږ به ان شاء الله الرحمن غواړو چې دې مدرسې فیض الاسلام څخه فارغ شو، موږ د دین او د علم تر نورو پورې ورسوو. په داسې طریقه به ورسوو لکه څنګه چې زموږ استادانو موږ ته رسولی دي. دا زده کړیالان وایي چې تر فراغت وروسته به دین تر خلکو پورې رسوي. باید وویل سي چې اسلامي امارت د زده کړو د کیفیت پر ښه والي پلانونه عملي کړي دي چې کیفیت ته تر کمیت لومړیتوب ورکړی دی.